ټول جهان ته دا معلومه ده چې پښتون افغان یو ډېر پرامن ملت دی او د سره هر وخت بد سوي دي او د جهاني امن کې جهاني ترقي کې پرمختګ کې د ده خپله ونډه ده د ده خپله یو ونډه ده یو نغل دی نه جنګ خوښوونکی دی امن خوښوونکی دی سوله خوښوونکی دی ټول پښتون افغان چې دی او دوی خپله د جنګونو په ذریعه باندې زیر سوی دی ځپل سوی دی بې کوره سوی دی ژوند یې له لاسه ځینې اخیستی دی یتیمان سوي دي میندې خویندې بورې سوي دي حتی چې له خپله کوره له خپل اولادونه ورک سوي دي بچیان ورک سوي دي له خپلو پلرونو له میندو ځه بې کوره سوي دي جهان کې که د تاریخ کې که له ملت سره څونه ظلمونه سوي دي په هغه دوو درو کې یو افغان دی نو په کار دا دی چې موږ دا نه یې وځیروي او زموږ دا یقین دی زموږ دا ایمان دی هر چا چې د پښتون افغان سره بد کړي دي د له وطن سره کړي دي هغه به خامخا سزا خوري او دا ځینې ملکونو کې هېوادونو کې دا اوس کله کله داسې واقعیات کېږي دا یو بدڅرکی دی د یو دغه پخوا خو دا مشهوره ده د علامه اقبال شعر و چې افغانستان د ایشیا زړه دی که دا زړه په ناقرار وي نو ایشیا به ناقرار وي که دا زړه په قرار وي نو ایشیا به په قرار وي و دا ښکاره کېږي چې افغانستان داسې د دنیا یو زړه شکل اخیستی دی افغانستان کې قراري نو نړۍ به په قرار وي که افغانستان کې نارامي نو نړۍ به نارام وي د افغانستان ښه 40 کاله نارام وساتلی داسې ویناست ګرد دنیا سره د نارامۍ سره مخامخ ده نو دا زړه په کار دی چې په ارامه وي نو دا ټول وجود بیا په ارامه باندې نو هر څوک چې دا سوچ کوي په کار دا دی چې دې باندې څو واره سوچ وکړي د پښتون افغان وطن په وده باندې